بسم الله الرحمن الرحیم. د منصوبات وتام قسم مستثنا ده. دا د باب استفعال نا اسم مفعول صيغه ده. استثناء يستثني استثناء فهو مستثنن. فمستثنا د مقابل اخر په کسره سره ده. مستثنيون واستثنى يستثنى استثناء فهو مستثنن. دا اسم فاعل اسم مفعول صيغه یو شی دی او اسم مفعول به په دا پیژنې چې مقابل اخری مفتوح وي. استثناء دغه ته وایي چې مثال د توسه سالر طالبون و ساوند دغه شی اس چې زو یای چې طالبون ازر دی مگر اوس اس د حاضر دل ولا نسبت دغه حاضر طالبون ته وشو په دغه نسبت شی چې د حاضر دی اوس په شامل نه ده. حاضر دل شی اوس شامل نه ده. و اوس د طالبون یو رکن خدا کنه نو د طالبون نه مدای ارجلاک مستثنا منه اغا لکه طالبون دا مستثنا منه و اوس می چې یوت کو دغه مستثنا د طالبون مستثنا منه و اوس می چې یوت کو امزنه مستثنا کا اخت مستثنا وي. دغه مستثنا مطلب دا وی چې کیم حکم چې مستثنا منه شوی هغه په مستثنا شنوي. و دغه د پر لفظ الا یا استعمالږي و د اخوات یا دی هغه ورسته روان دی. فصل المستثنا لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب الیه ما نسب الی ما قبلها. د مستثنا تعریف شو. مستثنا د الا نه بعد چې کیم اسم وي. المستثنا مستثنا چې دا به مبتدا شي. لفظ یذکر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب الیه ما نسب الی ما قبلها. دا غونډه جمله وي چې سره ټله کې بیا به دغه خبر شي د مستثنا د پوره. لفظ دا موصوف واقع کېږي نکره ده د نه بعد فعل ذکر شو ده. مستثنا داسې لفظ دا چې ذکر کېږي ورسته د الا او د خوایند د الا نه ليعلم د پوره چې معلومه شي دا خبره انه چې مستثنا چې دا لا ينسب الیه نسبت نشي کوو د طرف ته ما د هیڅ نسبه الی ما قبلها چې کیم شي نسبت شو دا ما قبل تا یعنی مستثنا من هو شي چې کیم نسبت تا هغه نسبت د تا نشي کوو. مستثنا داسې لفظ دا چې ذکر کېږي ورسته د الا و د اخوات د الا نه د پورا چې پته ولګي چې مستثنا ته هغه نسبت نشي کوو کیم نسبت چې مقابل ته شو ده یعنی مستثنا منه ته چې کیم نسبت شو ده. الا نه مخشه جمله ته چې وګوره په جمله شوی د الا نه مخشه چې کیم وی هغه ته وی مستثنا منه و د الا نه بعد چې مستثنا وهو على قسمين وداي بدوی قسمه ده. هو نه مراد مستثنا متصل ومنقطع. متصل دینا بعد متصل تعریف تا بیا ورسته ومنقطع. مستثنا بدوی قسمه ده یو متصل ده و یو منقطع ده. است متصل تعریف ارتقای د جمله معترضه په شکل شه دا د متصلون و منقطعون د دغه په میان شه دا جمله معترضه راغله چې مخ یې اړولای د مقابل او د مابعد کلام نه. مقابل کلام متصلون د مابعد کلام منقطعون ده. نو قسمینه د مستثنا بیانېدل او دا خو بیا قسمینه نه دي دا خو تعریف ته په د میان شه دغه جمله معترضه ده. متصلون و هو و مستثنا متصل ما هغه ده اخرج عن متعدد چې اروي استشي د سه اشیاء زخه متعدد کای سه یعنی دو یا دو سے زیادہ دغه ته متعدد وي. بالا و اخواتها و الا و اخوات د الا سره
مستثنا متصل هغه دا چې ارویست شي د متعدد نه په ذریعه د الا و خوایند د الا سره. نحو لکه جاءن القوم الا زیدن، جاءن القوم روغی متکوم الا زیدن مگر زید. مرادی داشه چې د ارتاګ ولا فعل کوم کړه دا او زید نه دا کړه. د مجیعت والنسبت چې کیم کوم ته شو دا په دغه نسبت شه زید شامل نه ده. ٹھیک شلا؟ وہ چونکہ زید یا انسان دا وہ قوم یا د انسانوں نہیں، لہذا زید د مستثنا منه یو جز خدا کنا بده مستثنا په اقسام شدای مستثنا متصل شو. و منقطع و دوام قسم یې مستثنا منقطع ده وهو المذکور از دغه وهو نبادی بیا تعریف کوي د منقطع وهو المذکور بعد الا و اخواتها و دغه ذکر شو ده ورسته د الا و د اخواتنا غیر مخرجن غن متعددن چې نوی اریستل شو د متعددنا یعنی د سه اشیاونا دای نه اریستل شو ویله لعدم دخوله المستثنى منه د وجه زخا د نه داخله دل د په مستثنا منه شه. دخول مصدر مضاف تا ها ضمیر تا، ها ضمیر نه مراد مستثنا منقطع. المستثنا منه دغه چونکه اسم منقوص تا المستثنا نو په دغه باندې د اعراب پته نه لګیږي، خدا وی د دخول مصدر د پورا مفعول به واقع کیږي. دخول مصدر د پورا وی مستثنا منه محلا مفعول به واقع کیږي. وهو المذکور ودای مذکور وی بعد الا و اخواتها ورسته د الا و د اخوات د الا نه غیر مخرجن دغه حال لا په داسې حال شي چې دای نوی اریستل شو غن متعددن د سه اشیاء وزخه یعنی د دو یا د دو نه زیات اشیاء نه دای نه اریستل شو په دا وجه لعدم دخوله المستثنى منه په وجه زخه د دې چې داخل نوی دای په مستثنا منه شه. نحو لکه جاءن القوم الا حمارا روغی متکوم مگر خار. اس حمار هغه خو حیوان ناحق تا و قوم هغه په انسان مشتمل وي هغه حیوان ناطق تا. نو حمار د قوم جز نه ده، په قوم شه حمار شامل نه ده، نو په دا وجه باندې حمار دا مستثنا منقطع شه. وبل دا چې د مجیعت ولا کیم نسبت چې کوم ته شو ده د مجیعت پر فاعل وکیا شو ده القوم د مجیعت دا نسبت حمار ته نه ده حاصل. د مجیعت ولا کیم نسبت چې د قوم سره ده هغه نسبت د مجیعت حمار سره نشته. اوس د نن ابتدایي خبره وشله د مستثنا د پیژندګلې په باره کې به بیا که خیر و ان شاء الله د مستثنا اعراب وي.